الوتکه کې د سفر پر مهال د ځان په ګډون نور ته د پام شوی ټول ویده څوک خوراک کوي څوک مجلسونه کوي څوک قصې کوي تشویش د دې نه لري چې څه به وشي خپل منزل ته د رسېدو په تمه دوی ډاډه چې د طیاره به رسېږي ځکه که ډاډه نه وي خو په دې طیاره کې نه تلل خطا په څه شي ډاډه دي د الوتکې په ټکنالوژي باندې شرکت چې جوړه کړې ده په هغه شرکت باندې پیلوټ او د پیلوټ په مهارتونو باندې دوی تمه ډاډه چې منزل ته به یې رسوي همدغه تعامل مونږ له خپل رب سره کولی ژوند به مو څومره متفاوت څومره خوندور او څومره عجیب ژوند به مو درلود ته د یو انسان په لاس جوړ شوي وسیله باندې دومره ډاډی د یو انسان په مهارتونو باندې ډاډی او بیا د دې انسان د رب په وعدو باندې مطمئن دی چې تا ته یې ویلي چې ستا چارې زما په لاس کې دي زه یې درته تدبیر نیسم ته فقط اسباب برابروه په ما توکل کوه او مخکې ځه پارک کې به دې لیدلي ځینې خلک په هغه خطرناکو شیانو کې ګرځي چکر وایي سپرلي کوي پکې چې پوهېږي که چېرته راوغورځېږي ژوند یې له منځه ځي اما په دغه وسپلو د یو انسان یا د یو شرکت په مهارتونو باندې دوی دومره مطمئني که دغه اطمینان موږ په خپل رب لرلی ژوند به مو 180 درجې تر اوسني ګټور طرف ته بدل که موږ الله پاک سره دغسې تعامل کولی لکه دغه انساني بشري شیانو سره چې کوو څومره متفاوت ژوند به مو څومره ستونزې به کمې وي څومره مشکلات به کم زموږ په ژوند کې ته د یو انسان په لاس جوړ شوي وسیله باندې دومره مطمئن یې الله پاک باندې نه په داسې حال کې چې الله پاک درته ویلي چې زه په هر څه توانه یم یوه پاڼه زما بې له اجازې ځمکې ته نشي رالیدلی تا ته یې ویلي اسباب برابروه نور په ما توکل کوه نتیجه پرېږده که مثبت که منفي ستا په ګټه به وي ستا به پکې خیر وي ځکه ته نه پوهېږي د یو محدود انسان په توګه چې کوم کې ستا ګټه ده مثبت نتیجه کې او که منفي نتیجه کې نو له دې وروسته بیا تشویش مه کوه ته په انسانانو دومره ډاډه یې او د انسانانو په رب باندې ډاډه نه یې هغه رب چې تر تا په تا ډېر مهربان دی هغه رب چې ستا تر مور 100 چنده ډېر په تا مهربان دی یوه مور یا ته خپل ځان دپاره شر غواړې ضرر غواړې بیا نو الله پاک په اړه څه ګمان لري ما ظنکم برب العالمین الله پاک په اړه مو څه ګمان دی